بیا به بل شي په نامه د پلان صاحب زه په 2 لاسه به ولاړ شې ولې ته زه په دریاب ګرځېم د حق ملګري نشته د باطل دا په زرو دي مالېدلي سوداګر د ایمانو دي راوړي بکسونه د پیسو دي جنت ګلي ګلزار دی خریدار نه لري دوزخ سي په نوټو دی سلوار نه لري د دنیا 15 شپې دي نشي او تماشې دي خلک سمه او پیسې خوري چاپلي خو منځونه څوک لوجي خوري هر سړی د خپل اختیار دی که مزدور دی که تجار دی سپین کالي وجود مردار دی و دنیا ته توجه ده په یوه سوچ د لمنې مرکو د موډونه د انګریسو زمانه د شنو پیسو ده ډېرې افغانۍ چې خلکو بیا میندلی ټرم دی وایي 500 ګیر ترخه دي پراته تیامیم دی نغمه و میرعالم دی په خپل اسراف کباب دی وایي دغه نومروال دی په هر کلي کې خیاطه یا ډاکټر دی 1500 بخۍ دی راوتلی یو کلر دی د ښځو که د نر دی شوداره زمانه سوه خلک سترګې پر اسمانه سي بوټونه جرمني اخلي و دالته پیرانانه سي لاندې د سیلي کوي کلایو به د خان وي خالي ډوي په ځان وي په خره د آس میدان وي خیالمنه زمانه سوه که د خوا دي که د خان دي نجونې لیونۍ سوې الماریو په لنګان دي کوټه یې ځل و بل د سهاره جته راوي شاپېرۍ د باغیرم ده پر اوړو یې مالګه ډېره ور اچوي یوه کور ته د خواش مرګ اختر دی و مزور ته گئی سوی گئی اومه دا لغړي بېلارۍ کوي اوله ما یې کرو غواړي پیشینه مامزۍ کوي و بیش ته دا بازۍ کوي د غروس کارونه ورک سو د باغو ولې ګیزکې منصف یا چکس و یا ورکې بلروزه چې صاحب دی خدای بخښلی دی پر هره خوا یې نوم د کسییل د که کتب دی توبه د کمې خوا ده د نامه دپاره ولاړ شي تر هغه توره به لاړ شي د 100 روپو غلي بیا په 10 غاړه نه باسي مخلوق ځین په عذاب شي د غلو مشر عجز صاحب شي که هر څو ناروا دی جنتم د په شا دی مخته د بل په حق دی و عجز صاحب مبارک دی و ارامه تګګر دی نوم یې لوړ کور یې ډګر دی د ایمان سوداګري سو دنیایي کار برابر دی پر مخ رو د نډۍ د کمې